سلامونه او نیکې هیلې او په همدې هیله چې تاسو ټول به راته روغ جوړ او د ښه صحت جامې به په تن اوسې. ډېر وخت مو نه نیسمه، غواړم چې کمې خبرې وکړمه، خو تاسې باید تر پایه دغه کلیپ وګورئ د ښه پوهاوي دپاره چې ښه قضاوت وکړی شي. نور مو وخت نه نیسمه او دا باید حتمي تر پایه پورې وګورئ. نور مو وخت نه نیسمه ځکه چې اوس په ټولنه کې داسې خلک شته دی چې غوږ ګټي خو سر بیدي. مهرباني کلیپ واورئ. پېښور د بدکارۍ نه ډک شو. دا کفر نه دی، د هلکانو معامله په عروج ورسېده. دا کفر نه دی. ملا صاحب ستا په جومات کې ستا ملا څه وکړل؟ د لاهور شخصانې دی وګوره، د قاریانو شخصانې دی وګوره. په بخاري د پاسه بدکاریانې وشوې، قرآن د پاسه وشوې، ملا اتفاق دی رانغی. اے قومه، تراوی ډیری ضروری دی که د دروغو پرېښودل ډیر ضروری دی؟ جواب راکوئ. تراوی ډیری ضروری دی که د ظلم پرېښودل ډیر ضروری دی؟ تراوی ډیری ضروری دی که د زنا پرېښودل ډیر ضروری دی؟ یاد وساته ملک دیار لسوه کاله دنیا کې دروغ روان دي. په ورخړو باندې ویلی شي ښځه دروغ وایي، خاوند دروغ وایي، ملا دروغ وایي، امی دروغ وایي، مشر دروغ وایي، کشر دروغ وایي، او د دروغو په مسله کې اختلاف هم په زوره جواب راکوي. دروغو متعلق نه الله ویلی دی چې روا دي، نه رسول الله ویلی دی چې روا دي، نه الله ویلی دی چې وړه ګناه ده، نه رسول الله ویلی دی چې وړه ګناه ده، بلکې نص قطعی سره قطعی ثبوت اور قطعی دلالت نس نه ثابت دي چې دا لویه ګناه ده او تمام عذابونه په دې دروغو په وجه باندې ملاویږي. اے قومه، دا دروغ سهارو بیگا ویلی شي. مولیانو دومره شور ور باندې تروسه کړی دی. دوی د دروغو خلاف دغسې اوسه پورې کلیپونه کړي دي. دوی د دروغو خلاف دغسې اتفاقونه کړي دي. همدارنګې په دې ملک کې ظلم کیږي، د خلکو ځمکې نیولی کیږي، خلکو نه خلک ښځې بوځي، په دې ملک کې قتلونه کیږي، په دې ملک کې ناروا کیږي، په دې ملک کې خلکو خودکشي د غربت نه وکړي. اے خلقه، دا شومتیا او دا بخیلتوب کې د الله او د رسول په مابین کې اختلاف شته. الله ویلی دی چرته چې شومتوب او بخیلتوب وړه ګناه ده. الله هم منع ګرځولی دی او رسول الله هم منع ګرځولی دی. ټولې دنیا جیب کې پیسې ایښي دي، زنا باندې ورکوي، قتل باندې ورکوي، دمتوب باندې ورکوي، خو لیکن د الله دین و غریبانو لی نه ورکوي. مولیانو کلیپونه اتفاق سره پې کړي دي. مولیانو چرته تندي کې ګونځه راغلی ده. مولا چرته اوسه پورې چا باندې د کفر فتوا لګولې ده. اے مولا صاحبہ، د ظلم خلاف غلئے. اے مولا صاحبہ، او د شرک فی الحکم کیگی. دی ملک قانون د اسلام نشتا، تور باندے غلئے، ندی ور باندے کلپ وکھا، ندی چالا کافر ہوئے، ندی چا باندے گوتا پورتکا دروغ ویلے کیگی. ستا غصہ نرازی قتل کیگی، ستا غصہ نرازی دروغ ویلے کیگی، تا بیانو نک قتلو نکیگی، تا اتفاق ونک اللہ سر شرک کیگی، قبر پرستی کیگی، تاسو اتفاق ونک اخپل ما بین کی یو بلتا کافر ویلیشی. داسو چا حرام دی، تاسو ورباندے اتفاق ونک. زناگانو آڑے اخلاصی دی، بقیدہ اخکار زناگانی کیگی. لاہور کی مرکیٹونا کولاو دی، پیخور کے پار چوک باندے خزے ولاڑی دی. تا چرتا اتفاق سرا کلپونا ونکڑ روجی خوڑلے کیگی. تاسو چرتا اتفاق سرا کلپونا ونکڑ مرے مسرا نشوا غصہ مرا نغلا نمود چاوا نغست. دیوی کنجری نم تاسو ندے آغستے، دیو کنجر سڑی نم ندے آغستے. دے اسلام خلاف بیانو نکیگی. افسران در ناشنا ناشنا ظلم نکوی. تا یو سپوری در ڈی سی نم وانغست، در ای سی دی وانغست، تا در گورنر نم وانغست، تا در بل یو افسر نم وانغست.
خو چې کم مولا ستا میټایانو لګوتې وروړي، کم مولا ستا خدایي چیلنج کی، کم مولا قرآن په خلقو بنی، کم مولا رسول الله نه الله اوچت ګڼي، نو تا بیا اتفاق مراشي، بیا وایي چې پلانی سره موږ تاییدم کوو، بیا وایي چې زمونږ یوه خبره ده دا باطل دی، دا کافر دی، دا فلانی دی. اے قومه دا غله وپېژنئ، اے قومه دا د اسلام دشمنانو پیژنې، په دروغو خلاف د دوی اتفاق ناراضي، د قتلونو خلاف د دوی اتفاق ناراضي، او د چغل خوریو خلاف د دوی اتفاق ناراضي، زناګانو خلاف دوی आवाज نه پورته کوي، شرک فی الحکم خلاف आवाज نه پورته کوي، د ځمکو نیولو خلاف आवाज نه پورته کوي، او عوام تباہی کیږي دوی आवाज نه پورته کوي، او خوراکونه آسمان ته ورسېدل आवाज نه پورته کوي. حکمرانانو سیاستدانانو ټول پاکستانو خوړو د دوی اتفاق ناراضي، خو که کم مولا د دوی حلوا چیلنج کړه، کم مولا د دوی خدایي چیلنج کړه، کم مولا هغې ناروا لګوتې وروړي چې هغې کې د دوی فایده ده یا دوی جوړه کړې ده، دوی بیا د یو بل اتحاد هم کوي، دوی بیا په متفقه فتوی هم لګوي، دوی بیا یو ځای نه د منیر شاکر نوم اخلي، بل ځای نه د منیر شاکر نوم اخلي. ستا د کلي ایسی، ستا د کلي ډي سي، ستا د کلي SHO، ستا د وطن گورنر، ستا د وطن MNA، ستا د وطن سیاستدان دروغ وی، زناګانې کوي، هلکان ګرځي، قتلونه کوي، مظلومانو باندې ظلم کوي، رشوتونه اخلي، مولا نومې نه درځي، که ویلی نشي مولا څه ویلی نشي، که پیسې درته میلاو دي مولا خبره ولې اتفاق دی ولې نه راځي. د الله قانون په دې ملک یو کالو نه نشته، مولا صاحب ولې د یو حکمران نوم تا وانغسته، 100 کاله کیږي د الله قانون لاندې او د لارډ میکالې قانون برا مولا اتحاد دی نه راځي، هغه کفر نه دی، خلق وجلی کیږي، دا کفر نه دی، خلق تړلی کیږي، دا کفر نه دی، او الوگان اسمان ته ورسېدل، خلق خودکشي کوي، دا کفر نه دی، درو خلق ثواب ګڼي، دا کفر نه دی، رسول الله خلق الله ګڼي، دا کفر نه دی، امام بخاری خلق خدای ته ورسو.